په ټولنیزو رسنیو کې ایران ته د ښاغلي حکمتیار سفر ناندرۍ جوړې کړي. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو سرچینو تایید کړي چې ګلبدین حکمتیار په یو پټ سفر ایران ته تللی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تهران ته د ګلبدین حکمتیار د سفر په اړه ویلي، ایران ته د افغان شخصیتونو سفر کومه نوې خبره نه ده او موږ په مطمئنه توګه د بیلابیلو افغان شخصیتونو کوربتوب کوو او د بین الافغاني خبرو اترو لپاره به دوام ورکړو. ویل کېږي چې پلان دا و تر څو ډاکټر عبدالله او حامد کرزی هم د حکمتیار سره د دغه سفر ملتیا وکړي، خو نوموړو ته اجازه ورنه کړای شوه. له بلې خوا انداسې کېږي چې اوس حامد کرزی او عبدالله طالبانو له بهرني سفره منع کړي دي، نو بیا ګلبدین حکمتیار څنګه اجازه لرلی شي چې یو بهرني هیواد ته سفر وکړي؟ نو ځکه ښکاره ده چې ښایي دغه سفر په غلا ترسره شوی وي. د ښاغلي حکمتیار د سفر په هکله تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي، خو د ایران چارواکي یې پخلی کوي.